د مهربانه څښتن تعالی په نامه السلام علیکم ګرانو زده کوونکو څنګه یاستئ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم شکل سره تعقیب کړئ. نو راځو خپل درس پیلو. لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومه ده زموږ او ستاسو د تیر درس موضوع څه وه. زموږ او ستاسو د تیر درس موضوع تصادفي تجربه وه چې موږ او تاسو په دې اړه خبرې وکړلې. په تیر درس کې تصادفي تجربه مو وپېژندله او موږ او تاسو په تیر لوست کې ورباندې ور مثالونه ورکړه چې موږ او تاسو وویله چې یو داسې پیښه چې تر اوسه پورې په بشپړ ډول باندې پیښې یا پایلې ښکاره شوې نه وي او په ناڅاپه ډول پیښه شي نو دې ته موږ او تاسو څه شی وایي ناڅاپه ازمایښت یا تصادفي تجربه وایي. او همدارنګه د هغو پیښو لپاره چې دا تصادفي البته تصادفي نه وي نو دې دپاره موږ او تاسو وړاندوینه هم نشو کولی ځکه پایلې مخکې د مخکې نه ښکاره وي. نو په دې هیله چې تاسو تیر درس نه یو څه زده کړي اوسئ نن راځو نوې موضوع ته چې نوې موضوع مو د نتیجې یا د نمونې فضا ده چې موږ او تاسو نن د نتیجې یا د نمونې پر فضا باندې خبرې کوو چې دا څه ته وایي. نو همدارنګه دا 219مه پاڼه ده. خو بیا هم مخکې د هغې نه زه لومړی یو پوښتنه وایم چې تر څو تاسو ته د دې درس یو انګیزه پیدا شي نو تاسو به د پوښتنې ځواب راته کمنټ کې راواستوئ. لکه څرنګه چې دلته تاسو وینئ یو کس شتون لري او هغه د فلزي سکه یا د پیسو د فلزي سکه هوا ته پورته اچوي. نو دلته به اوس تاسو راته دا وویلې چې نتیجه به څه وي یعنې د دې نتیجه به څه وي مخ یا شا کوم یوې دی کولی شي تاسو د دې ځواب راته کمنټ کې راواستوئ. نو اوس د دې دپاره چې تاسو د نتیجې یا د نمونې فضا په اړه لا ښه پوه شئ لومړی به موږ او تاسو یو څو مثالونه ووایو. مثلا فعالیت کې موږ او تاسو ته مثال راکړی وایي آیا د روپۍ اچول یو تصادفي تجربه ده؟ کله چې موږ او تاسو غواړو د روپۍ هوا ته واچو پورته یې واچوو نو هغه دوه مخه لري چې هغې ته یو مخ ته موږ او تاسو مخ ته څه وایو خط او البته شاته څه وایو شیر وایو. نو د دې احتمال شته دی چې کله موږ او تاسو هغه پیسې هوا ته واچوو یا مخ راشي او یا هم شا راشي. نو کله چې د دې احتمال شته چې یا مخ راشي او یا هم شا دې ته موږ او تاسو څه ډول پیښه وایو یو تصادفي پیښه وایو. نو یا تصادفي تجربه ورته ویلی شو. همدارنګه ویلی شي چې روپۍ به په مخ راشي هو ځکه موږ او تاسو ویل چې تصادفي تجربه کې د دې امکانات شته چې یا مخ راشي او یا هم شا راشي ځکه موږ او تاسو احتمال کې ویل چې د دې وړاندوینه شته دی چې یا د دې پیسې یو لوری یعنې مخ خوای راشي او یا هم د پیسې بل لوری چې شا دی هغه طرف راشي. او همدارنګه وایي که روپۍ په مخ یا خط رانشي نو څه به وشي. نو د دې نه بیا موږ او تاسو نتیجه نشو اخیستی هغه عموما یا پر مخ راځي او یا هم پر شا راځي او که چېرته دا پر مخ او پر شا یوازې پر یو څنډه راشي نو طبعا موږ او تاسو بیا د دې نه کومه نتیجه هم نشو اخیستی. او همدارنګه وایي آیا د همدې دوو حالتونو سربیره چې یو مخ دی یو شا دریم حالت هم شته دی نه ځکه چې موږ او تاسو عموما یا پر مخ باندې خبرې کوو او یا هم پر شا باندې د پیسې د سکې پر مخ یا شا باندې خبرې کوو نو همدا دوه حالتونه شتون لري. نو ووایاست چې ازمایښت یا تجربه څو شونې پایلې لري. دلته دوه شونې پایلې منځته راځي. یو د دې امکانات شته چې د فلزي سکه چې موږ او تاسو هوا ته پورته کوو نو د هغې مخ راشي یعنې کم لوری راشي مخ راشي. او دویمه پایله یې هم دا ده چې د سکې دویم لوری شا راشي. نو اوس دا دوه اړه لوري چې راځي دا یې د دې دوه پایلې دي چې دلته موږ او تاسو دا دوه پایلې ترېنه لاسته راوړلی شو. وایي د یو تصادفي تجربې شونې پایلې د سټ د علامې په داخل کې آیا موږ او تاسو لیکلی شو؟ هو موږ او تاسو کولی شو د دې سټ دننه څه وکړو دا شونې پایلې پکې ولیکو. نو موږ او تاسو نظر همدې مثالونو ته داسې یو پایله ترلاسه کوو چې د یو تصادفي ازمایښت ټولې شونې یا ممکنې پایلې د یو مجموعې یا سټ په مرسته څه کوو ښکاره کولی شو. او همدارنګه همدا سټ کې چې موږ او تاسو دا شونې پایلې ټولې ښکاره کوو دې ته بیا موږ او تاسو څه وایو د نمونې فضا وایو. یعنې دلته چې دا کومه نتیجه موږ او تاسو دا پایلې د ممکنې پایلې چې موږ او تاسو ترلاسه کوو او دا ممکنه پایلې ټولې په یو سټ کې لیکو یعنې د دې مجموعه ټوله په یو سټ کې لیکو نو دې ته موږ او تاسو څه وایو د نمونې فضا وایو. او همدارنګه د نمونې فضا په عمومي ډول موږ او تاسو په څه شي باندې ښیو د نمونې فضا عمومي ډول باندې موږ او تاسو د اس په توري باندې ښیو. همدارنګه د نمونې د فضا هر غړی یا عضو د هماغه تصادفي تجربې یو شونې پایله ده چې موږ او تاسو وایو چې د لومړنیو پیښو په نامه یادیږي. یعنې دلته چې د دې نمونې فضا کې کم عناصر یا کم غړي پکې شتون لري نو موږ او تاسو وایو چې دا ټول څه دي د همدې تصادفي تجربې پایلې دي یو شونې پایله ده چې موږ او تاسو ترلاسه کړې ده او د لومړنیو پیښو په نامه باندې موږ او تاسو دا څه کولی شو یادولی شو.
اوس د دې دپاره چې تاسو لا ښه پوه شئ د نمونې د فضا دپاره چې موږ او تاسو څه ډول یو تصادفي تجربه ترسره کوو او هغه څه ډول په یو سټ کې لیکو. نو راځه زه تاسو ته لومړی یو مثال وایم او حلوم یې. د مثال په ډول موږ او تاسو مثال لرو، وایي د 3 مترو په فاصله د یو دایروي تختې سطحه په غشي باندې ولو، لکه په دې مخامخ شکل کې چې موږ او تاسو ښودل شوې ده. نو دایره په څه بېلابېلو برخو باندې ویشل شوې ده. نو دلته موږ او تاسو ګورو چې دې کې د غشی په مختلفو ځایونو باندې څه کېږي لګېږي. وایي که غشی د 1 2 3 او 6 په عددونو ولګېږي او هغه عدد چې غشی پرې ولګېږي نو موږ او تاسو کولی شي په کوم صفت باندې دا ولیکو. او که چیرې غشی د دایرې څخه د باندې ولګېږي نو دا پایله موږ او تاسو په څه شي باندې ښودلی شو. نو اوس لکه څرنګه چې وینئ دلته موږ او تاسو د یو څرخ لرو، البته د دې پر مخ باندې مختلفه عددونه څه شوي دي لیکل شوي دي. د مثال په ډول که چیرته زه دا څرخ تاسو ته رسم کړم نو اوس دلته موږ او تاسو وینو دا یو تخته ده چې د دې پر مخ مختلفه عددونه لیکل شوي، 1 3 2 6 همدارنګه 2 او 6 عددونه لیکل شوي دي. اوس موږ او تاسو غواړو دا د یو غشي په واسطه چې د 3 متره په فاصله باندې واقع کېږي، غواړو دا څو ځلې د غشي په واسطه دا تختې باندې چې کو وارو کو یا همدارنګه غشي ور باندې ولو. نو اوس موږ او تاسو وایو چې د دې احتمال څومره شته یا د دې وړاندوینه څومره شته چې دا غشي د 6 عدد باندې ولګېږي یا همدارنګه دا غشی د 3 پر عدد باندې ولګېږي او یا دا غشی هم هیڅ پر کوم عدد باندې ونه لګېږي. نو د دې احتمال څومره ده یا د دې وړاندوینه څومره ده. نو موږ او تاسو ویلی شو چې د دې وړاندوینه نظر موږ او تاسو څه ته ټاکو، نظر دې ته چې لکه څرنګه چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کې ویلي وو چې موږ او تاسو د دې هر یو وړاندوینه د کسر له مخې کوو. دلته ګورو څو عددونه شتون لري، 1 2 3 4 5 6 عددونه شتون لري. نو د دې احتمال چې دا یو به څو ځلې راځي نو موږ او تاسو د دې دپاره کسر لیکو چې چون 6 عددونه دي نو د دې احتمال یو ځلې شتون لري چې یو عدد راشي. همدارنګه که چېرته موږ او تاسو وایو چې د 3 عدد احتمال څومره دی چې غشی د 3 عدد باندې ولګېږي نو موږ او تاسو وایو چې د دې احتمال څومره دی 1 پر 6. کولی شي بیا هم راته وایي چې ولې ما دا د کسر په شکل باندې ولیکه. او که چېرته موږ او تاسو وایو چې د 2 عدد احتمال به څومره وي چې دا غشی ور باندې ولګېږي. نو اوس دلته ګورو چې د 2 عدد څو ځلې تکرار شوی، 2 ځلې. نو د دې احتمال شته دی چې دا غشی پر څه شي باندې ولګېږي، پر 2 باندې. نو څو ځلې د دې احتمال شته، 2 ځلې د دې احتمال شته چې دا پر 2 عدد باندې ولګېږي. په همدې ترتیب سره د دې احتمال څومره شته دی چې موږ او تاسو ویلی شو چې دا عدد پر 6 باندې لګېږي، البته دا غشی. نو موږ او تاسو دلته لیکو چې د دې احتمال هم 2 ځلې دی. ولې 2 ځلې دی؟ ځکه دا د 6 عدد 2 ځلې دلته تکرار شوی دی نو د دې احتمال شته چې دا 6 البته 2 ځلې پر 6 باندې ولګېږي. نو اوس دلته موږ او تاسو د مخکې نه چې کومه وړاندوینه ترسره کړې ده دا یو څه شی دی، یو تصادفي تجربه ده چې موږ او تاسو ورباندې ترسره کړې. اوس دا تصادفي تجربه دا پایلې چې موږ او تاسو لیکو دا څه کوو پر یو سټ کې ځای پر ځای کوو، یعنې دا د 1 3 2 6 عددونه یو سټ کې لیکو چې دا سټ د څه شي په نامه یادېږي، د نمونې د فضا په نامه باندې یادېږي. اوس دلته موږ او تاسو لیکو چې د نمونې فضا مساوي کېږي د البته علاوه د دې نه موږ او تاسو ویل چې کیدای شي د غشی په هیڅ عدد باندې ونه لګېږي. نو دلته د دې دپاره چې پر هیڅ عدد باندې ونه لګېږي نو موږ او تاسو هغې دپاره څه لیکو؟ 0 لیکو. نو هم 0 شتون امکانات شته چې پر 0 باندې د غشی ولګېږي، همدارنګه 1 2 3 او 6 عددونو باندې. نو د دې ټولو امکانات شته چې پر کم یو عدد باندې ولګېږي. اوس دا نتیجې چې موږ او تاسو په دې سټ کې ولیکلې دې ته موږ او تاسو څه شی وایو؟ د نمونې فضا وایي، یعنې د یوې نتیجې د نمونې فضا په نامه باندې موږ او تاسو دا یادولی شو. او همدارنګه بل موضوع همدا پکې چې 2 او 6 عددونه چې 2 ځلې دلته تکرار شوي دي نو د غشي د لګېدو چانس دلته نظر د 1 او 3 او 0 عددونو ته 2 ځله زیات دی. نو زموږ او ستاسو نننی موضوع هم د نتیجې یا د نمونې فضا وه چې موږ او تاسو نن د نتیجې یا د نمونې فضا کې په دې اړه پوه شولو چې یو تصادفي ازمایښت ټولې ممکنه یا شونې پایلې د یو مجموعي د سټ په مرسته موږ او تاسو څه شی کولی شو؟ ښکاره کولی شو چې دې ته بیا موږ او تاسو د نمونې د فضا په نامه باندې
یادو او همدارنګه د نمونې فضا په عمومي ډول موږ او تاسو دا سټي پر اس باندې ښودلی شو او همدارنګه د نمونې فضا هر غړی د هماغه تصادفي تجربې یو شونې پایله ده. یعنې کیدای شي دلته غړی البته غشی پر یو عدد باندې ولګېږي یا غشی د دې احتمال شته چې پر 3 عدد باندې ولګېږي یا هم پر 2 باندې عدد ولګېږي. نو دا ټولې پایلې چې موږ او تاسو دلته لیکلي د هر غړی د دې شونتیا یا د امکانات شته چې غشی پر دې یو عدد باندې څه شي ولګېږي. نو موږ او تاسو وایو چې دا د نمونې د فضا هر غړی چې دا د تصادفي تجربې یو شونې پایلې په نتیجه کې موږ او تاسو دا پایلې لیکلي دي، نو امکان شته چې دا هر یو عدد پکې راشي او دې ته موږ او تاسو چې وایو د لومړنیو پیښو په نامه باندې دا یادوو. نو په دې هیله چې تاسو نننۍ موضوع نه یو څه زده کړي اوسئ. زموږ نننۍ موضوع همدلته پای ته رسیږي او پوښتنې ستاسو کورنۍ دنده ده په منظم ډول به یې حلوئ او ماته به یې کمنټ کې راستوئ. که چیرې د کتاب PDF غواړئ د ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی، د هغې ځینې ترلاسه کولی شئ. زموږ ویډیو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. د الله په امان.